د ولسمشر غني ویان بیا په افغان سیاستوالو پسې راخیستی. سلامونه او نیکې هیلې. د مطلب شروع کېدو څخه مخکې زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي درسره سبسکرایب او ورسره خوا کې د ګونګړي نشان ووهئ. شاه حسین مرتضوي پر هغو افغان سیاستوالو باندې نیوکه کړې ده چې په پاکستان کې د سولې په غونډه کې ګډون کړی و. مرتضوي ویلي چې دغه سیاستوال دې له غني څخه یو څه زده کړي. مرتضوي ډېر وخت د غني پر مخالفینو باندې نیوکې کوي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي په دې شهرت لري چې په ټولنیزو رسنیو کې ډېره فعاله دی او ډېر وخت د ولسمشر پر سیاسي مخالفینو باندې هم سختې نیوکې کوي. هغه په وروستي مورد کې پر هغو سیاستوالو باندې نیوکه وکړه چې په پاکستان کې د سولې په یو غونډه کې ګډون کړی و. مرتضوي پر خپل فیسبوک پاڼې باندې لیکلي دي لا تر اوسه پورې چا د خلکو دې پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی چې ولې یو شمېر سیاستوالو لویه مشورتي جرګه چې پکې د خلکو 3200 رښتونو استازو ګډون کړی و تحریم کړه، خو په پوره شوق سره مسکو او اسلام آباد ته ځي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په دې کې د نور ترڅنګ ولسمشرۍ ته نوماند او د ملي امنیت پخوانی مشاور حنیف اتمر، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار او د بلخ پخوانی والي عطا محمد نور ګډون کړی و. په دې غونډه کې د طالبانو او افغان حکومت استازي حاضر نه ول. مرتضوي پر فیسبوک پاڼه په خپاره شوي پیغام کې زیاته کړې ده د خواشینۍ ځای دی چې د یوه په بیانیه کې هم د تیر وخت یو منصفانه روایت موجود نه و او نه هم د راتلونکي یو روښانه انځور. د ولسمشر مرستیال ویان بیا په پای کې پر دغو سیاستوالو غږ کړی دی چې د سولې د بهیر په اړه د خپل معلومات له ولسمشر غني څخه پوره کړي. لږ تر لږه که د ویلو لپاره څه نه لري نو د ولسمشر د سولې د لارې نقشه دې د خپلو معلوماتو لپاره ولولي. دا هم زموږ مطلب و. د مطلب په اړه مو خپل نظرونه په کمنټ کې پرېږدئ. ویډیو درسره حتما لایک او شیر کړئ.